قربانیو د وینو او د شهیدانو نتیجه وه. شهیدان په هر قوم کې د شمع حیثیت لري. ځان سیزي خو تورې تیارې رڼا کوي. ځان سیزي خو د نورو محفلونه رڼا کوي. ستاسو شهیدانو که خپلې ځوانۍ قربان کړې وسوځلې، خو د اسلام کور یې روښانه کړ. ستړیاوې، تکلیفونه او قربانۍ مو متعال رب عز وجل قبول کړه. رب کائنات مو استقامت په نصیب او پر دې د عزت لار د بقا توفیق در په برخه کړه. د امت محسنانو، تاسو د اسلام د پاک او رانه دین ساتونکي یاست. د یو ځپل سوي، مات او مغلوب شوي ملت د یو مستضعف هیلې او امیدونه یاست. صادق و اوسئ. دا چې نن ورځ تاسو ته د مؤمن، مظلوم او کړېدلي ولس د خدمت کولو دروند مسؤلیت در په غاړه شو، نن چې تاسو د کونډو بورو او یتیمانو د هیلو ځای وګرځېدئ، دا چې تاسو ته د مظلومانو د آه او فریاد د اورېدو پر منصب کېناستئ، نو فکر او احتیاط به ډېر کوئ. تاسو اوس د متعال رب عز وجل عظیم امتحان ته مخامخ شوئ. اوس مو خطرناکه مرحله شروع شوه. تاسو ایله اوس د حقیقي بریا او ناکامۍ حساس پړاو ته ورداخل شوئ. نو ګورئ چې په خپل مسؤلیت کې غفلت او بېغوري ونه کړئ. خپل مسؤلیت مو په صحیح معنا درک او وپېژنئ. رب کائنات مو 24 ساعته لیدونکی او څارونکی دی. له هر قسم غدر او خیانت څخه په سمه توګه ځانونه وژغورئ. د مظلومانو پر سر د شفقت لاس کیږدئ. د شهیدانو یتیمانو ته د مینې او شفقت غیږه خلاصه کړئ. ظالمان له ګریوانه راونیسئ. د کړېدلي او دردېدلي ولس زخمي زړونه ملحم او ټکور کړئ. او ډیره مهمه خبره دا چې انډیوالیزم، خپلولیزم او داسې نور څه ونه پالئ. ستاسو تر هر قدم لاندې د شهید وینه ده، د کونډې او یتیم آه دی، د مظلومانو فریاد دی، د کړېدلي ولس هیله ده. خیال کوئ چې پایمال یې نه کړئ. رب العالمین په هره لحظه کې حاضر او ناظر وګڼئ. موږ به درته دعاګانې کوو چې متعال رب عز وجل مو نصرت او حفاظت وکړي. الله عز وجل دې د کامل مسؤلیت د ادا کولو توفیق در په برخه کړي. څښتن تعالی مو په دغه ستر امتحان کې کامیاب او بریالي کړه.